د پکتیکا والي وایي د راتلونکي اسلامي نظام به تر ټولو ډیره پاملرنه پوهنې ته وي چې بیا هیڅ اشغالګر زړه ښه نه کړي چې خپل مغرض اهداف په دې خاوره کې ترسره کړي. چې څومره زموږ وس کوه یو زموږ ملت په اسلامي عقیده او په پوهه باندې سمبال بیا به د دنیا یو مغرض هم دلته لار نشي جوړولی او لار به نشي دا چې نن د دنیا هر مقصد دلته راځي یو لار پیدا کوي یو څوک د ځان سره ملګري کړي هغه یوازې دغه علت دی چې خلکو علمي سطحه ټیټه ده. یا د څرګندونې د پکتیکا والي مولوي محمد عیسی یاسین د هغه تربیوي سیمینار په غونډه کې وکړی چې په لومړي ځل د پکتیکا ولایت د ښوونې او روزنې د مسؤلینو له لوري د 22 ولسوالیو د تعلیمي مراکزو د امیرانو او مدیرانو لپاره په لار اچول شوی و. غونډې ته د ښوونې او روزنې رئیس مولوي عبدالقیوم فاروقي وویل چې د سیمینار ګډونوالو ته د دیني او عصري زده کړو طرزالعمل تشریح کړی چې دوی به په راتلونکي کې ورنه پوره ګټه واخلي. هغو ته لایحه د تعلیم و تربیې چې یو څه یوه ماده وه هغه مکمل په درسي شکل ورته بیان شوي دي. هغه کوم چې د تعلیم و د تربیې په بخش کې کوم د عصري تعلیماتو لپاره طرزالعمل د دیني مدارسو لپاره د دارالحفاظونو لپاره د مو تاسې چې کومې تعلیمي ادارې لرو د دغو ټولو لپاره د تعلیم و تربیې کمیسیون ځان ته طرزالعملونه جوړ کړي دي. د سیمینار ګډونوالو هم خوښي وښوده چې د اسلامي امارت له لوري داسې تربیوي مجلسونه د تعلیمي مراکزو د بریالي کېدو لپاره ګټور تمامېدلی شي. د هغې سیمینار کې ما له اولې ورځې تر اخرې ورځې ګډون درلود او په دې سیمینار کې موږ درې هغه څه وویل چې د موږ په راتلونکي اداره کې موږ ته ډېر کومک راکولی شي. په هر طرز باندې موږ ته طرزالعملونه د ولایاتو په سطحه او د ولسوالیو په سطحه د دیني مدارسو په سطحه او د عصري مکاتبو په سطحه او د دینی کلیوالو و مدارسو په سطحه باندې مکمل تربیتي مجلس راته وسو. پکتیکا چې د زده کړو په برخه کې ورته ډیر کار نه ده شوی خو ولسونه هیله مند دي چې د نوي نظام اسلامي امارت په راتګ سره به دې برخې ته ډیر کار وشي.